السلام علیکم. و شکر دی جوړ اوسه. منه و پر کور ښه یا راځه دروازه خلاصه و راځه سیده را تېر شه. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم. جوړ بخیر. بخیر څنګه یاست؟ بخیر. جوړ یاست؟ خیرات دی؟ شکر. ته ښه؟ شکر د خیر اوس. تا ښه یاست؟ الحمدلله. د سهار وختي دې څنګه پیښه راوکړه؟ والله بس نو زړه مې هم نه سوی کولی، خو بیا هم حاجي صاحب دی خپل سړی دی کوم پردی یا په غټ زړه راځه په غټ زړه خیر دی. راځه. زما له خبره مبره به ورسره شریکوو نو. و ښه خبره ده. هلکه چای راوړئ. نو کیسه داسې وه چې موږ داسې خو چې شکر اول پښتانه یو، بیا د یوه کلي د یوه محل خلک یو، دغه کوم کلتور و رواج چې موږ داسې کوو دا خو زموږ یو د نیکونو راپاته یو هستي ده. او دا د اوس ځوانان چې راپورته سوي دي په دې شیانو نه پوهېږي، که په پوهېږي هم در دې پښه اړوي. ډېر غلط کار دی حاجي صاحب چې پښه در واړوي. دا زموږ داسې در پخواني رواجي و در دغو شیانو نو ډېر زړه راته لړ سو. خدای دې خیر کړي. موضوع چې شته خبره چې شته زه دې سرګردانه خبره داسې ده چې هغه ستا زوی چې دی مطیع الله دا مې یا بله ورځ یو ځای ولیدی، بس ډېر زړه راته لړ سو حاجي صاحب. خدای دې خیر کړي. سړی داسې ښه پلار او داسې ښه کورنۍ داسې ښه خلک او دی داسې کار کوي. څه شه کولی او بل سړی میاشت ور اصلاح به سي خو بس کړې چې شوه غږ مې ورته ونه کوي. ښه خدای دې خیر کړي. چیرې دې ولیدی؟ والله بس نو نه پوهېږم د کومه ځایه درته شروع کړم، څنګه درته ووایم. ژر راته وایه مشکل په کوم ځای کې دی؟ چیرې دې لیدلی دی؟ پوه یې که زه به داسې درته ووایم ته مازې دغه راښیه. کیسه داسې وه چې بله ورځ هغه اول وارې چې مې ولیدی هلته یو ځای ولاړ و جوس یې څښي. څنګه جوس یې څښي؟ هغه کوکې والا جوس نه دی، هغه لسې والا ښه هغه یې څښي. هغه جوس یې څښي، هغه جوس یې وڅښي چې ویې څښي والله هلته وغورځوئ. زه 15 دقیقې ورته انتظار شوم، اوس به مال پکښې وغورځي ټاک به په وکړي، اوس به پکښې وغورځي ټاک به په وکړي، نه پکښې وغورځي ټاک یې نه په وکړي. پر هغه سړی پروا نه کوي. بیا پرون مازدیګر چې الداتکوان مخ ته ولاړ، زه راتېرېدم کور ته مې سودا راوړله، والله کیک راواخیستې. کاغذي کیک نه دی، په کاغذ کې چې پیچلی لانچ کاغذ سربیر کیک دا یې راواخیستې چې خوړی یې نیمه خوړلو. زه تېرېدم بیا مې ورته کتل کیک یې وخوړی، کیک یې سم پاک وخوړی، کاغذ یې راواخیستې ویې غورځوي. نو بله ډېره حیراني ورته واخیست سړی. کیک کاغذ یې لایګوړی په لاس کې و، بس هغه زړه مې داسې خوشحال شو سړی لکه چې نیغ ورځي دا وایي. بس سړی اوس بیا بېرته دغه کاغذ به ورسره وژوي، اوس به ورسره وژوي. هغه یې والله کاغذ هم وغورځوي. نو هېڅ هغه زموږ داسې په پخواني رواج یا هغه موږ داسې چې کوله په کوچنیوالي یا تر اوسه اخته کوو پر هغه هېڅ یوه لار نه دی تللی. نه په کوکه کې وغورځېدي ټک یې په وکړي او نه د کیک کاغذ پسې وژوئ. نو داسې دا د اوس کشران دي حاجي صاحب، بس خدای دې پوه کړي ښه. بس نو موږ داسې خو هغه خپله هڅه کوو. یا وایه ما حاجي صاحب ما څه درته ویله ویې بیا نه ستا دې غاړې بندې که بیا ویې خو بس ما دونه درته ویله مال پوه که ولاړېږه راوالې دې ما چې څونه جدي موضوع بیا راخیستې دی را روان دی وایي دغه یې وخوړی کیک یې وخوړی کاغذ یې نه وژوئ جوس یې وخوړی په کوکه یې ټک ونه کړي. ته ستا دا ببره که کري وګوره مړې پایڅې وګوره دی اوس ما ته کلتور راښیي. خدای مو خوار نه کړي.